سلامونه دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به زده کړه چې څنګه انسټال شوی اپلیکیشن یې د خپل موبایل په حافظه یا سټوریج کې سیو کولی شو. یعنې که تاسو له پلی سټور څخه یا بل ځای څخه اپلیکیشن خپل موبایل کې انسټال کړی وي او د موبایل په سټوریج کې نه وي، نو په اسانه سره یې د خپل موبایل حافظه یا سټوریج کې سیو کړئ. نو ملګرو راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. نو د دې لپاره به تاسو ته د یو اپلیکیشن ضرورت وي، کوم چې 4 MB سایز لري. ډیر کوچنی اپلیکیشن دی. فایل منیجر په نامه باندې دی. کله چې تاسو فایل منیجر په پلی سټور کې سرچ کړئ، تاسو ته به همدا اپلیکیشن راشي، دا به تاسو انسټال کړئ. کله چې دا تاسو انسټال کړ، نو ملګرو دلته به تاسو اپس ته راشئ. کله چې دلته تاسو اپس ته راغلی، نو ملګرو کوم ډول اپلیکیشن چې تاسو سره موبایل کې انسټال وي، هغه ټول به تاسو ته راواړوي. نو ملګرو زه راځم او دلته اپلیکیشن سیو کوم چې د انځور جوړولو په نامه باندې دی. زه په همدې باندې لانګ پریس یعنی اوږد کلیک نیسم او له هغې څخه وروسته ملګرو تاسو ته په کونج کې بیک اپ نښان ښکاري، نو تاسو به په همدې باندې کلیک کړئ. نو ملګرو دا موږ سره د موبایل په حافظه کې سیو شو. همدارنګه زه د پریمیس اپلیکیشن غواړم چې په خپل موبایل حافظه کې سیو کړم. تاسو په همدې باندې اوږد کلیک ونیسئ او دلته تاسو ته کونج کې بیک اپ نښان ښکاري، په همدې کلیک کړئ. نو دا تاسو ته موبایل په حافظه کې سیو شو. نو دا به تاسو ته په کوم ځای کې میلاویږي؟ نو ملګرو تاسو په همدې باندې یعنی ماین سټوریج باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو د بیک اپس په فولډر باندې کلیک وکړئ او یو ځل به د اپس په فولډر باندې کلیک کړئ. نو هغه دواړه اپلیکیشن تاسو ته ښکاري چې موږ سره د موبایل په حافظه کې سیو شوي دي. نو د داسې ښکلو او جالبو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو هم له نورو دوستانو سره شریکه کړئ. د خدای په امان.